کله چې پرچې تاسو ته ورسیږي. پکتیکا کې له 200 دیني علماو څخه ازموینه واخیستل شوه. د پکتیکا مرکز شهرنه کې له 200 دیني علماو څخه په دې موخه ازموینه واخیستل شوه چې له بریالي کېدو وروسته به په مدارسو کې په رسمي ډول د استادانو په حیث وګمارل شي. د پکتیکا د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل پوهنې وزارت د پکتیکا مدارسو ته 215 بستونه په واک ورکړي چې د دې ولایت په 114 مدارسو کې به علما کرام د استادانو په حیث په دندو وګمارل کېږي. دغه نن صحنه چې تاسو ګورئ او د ازموینه شروع ده د هغو استادانو ازموینه شروع ده چې هغوی چې له دریو دورو چې امتحان اخیستل کېږي چې لویه دوره ده عالمیه او وړه دوره ده او د خامسه درجې امتحان اخیستل کېږي. په دغو کې تقریبا د تاسو دغه علما کرامو تقریبا 800 استادانو شرکت کړی ده چې هغه به دلته ازموینه ورکوي. هغه بریالي کسان به بیا په دغو بستونو کې د استاد په صفت باندې ګمارل کېږي. د پکتیکا والي الحاج مولوي فیض الله جمال خپلو خبرو کې ویل اسلامي امارت د هېواد د نورو قشرونو ترڅنګ ټول مجاهدینو ته دا فرصت برابر کړی چې د ازموینې له طریقه دوی وکولی شي اسناد ترلاسه کړي او بیا د خدمت په موخه په دولتي بستونو کې په قانوني ډول دندې ترسره کړي. امتحان موقع تاسو لپاره مساعده کړې ده. امتحان د نه واخیستل بشي اسناد به درکوي چې اسناد درکړل شي په هره اداره کې ته کار کولی شي. د یادونې وړ دی چې موده وړاندې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د هېواد ټول دیني مدارسو لپاره 100,000 بستونه نوي رامنځته کړ چې له دې جملې څخه 10,000 بستونه د پوهنې وزارت په واک کې ورکړل شول او یاد وزارت د پکتیکا دیني مدارسو ته د 215 بستونو سهم ورکړی دی.